نن مو ښځو سره څومره ظلم کوو خفه کېږي یاره که روزانه ني نو په دویمه ورځ ما ته دا ټېلیفون کېږي یاره مولوي صاحب بس یو غلطي شوې ده ښځې له مې طلاق ورکړی دا څخه لفظ نو دی دا و دا څخه لفظ مې ویلې دی وایه څه دې ویلي دي بس یاره طلاق مې ورکړی مجبوري مې راغله مجبوري او طلاق مې ورکړی څو 3 آیات اوس به څه کېږي اوس دا کېږي چې مطلب وزې نه سوړې وباسه او خولې ته یې ونیسه او شپېلې یې پرې واهه دا به کېږي نور څه ده سره یا لوټه ماته که سوړې ته وباسه هغه غټ شي غاړې ته واچوه په دې بازار کې ګرځه چې خلک دا پورې لاسونه وپړقوي او تا نه سوړې پورې کې ونیسه او شپېلې کړه ای خدای ظالم یاره ډېره مجبوري مې شوه چل خبیث بچیه مجبوري شوه څه مجبوري شوه په داسې چکله کولې مجبوري شوه یو زورور مخکې بدماش مخکې ته خو سر نه شو جتولی لاندې ګورې مجبوري شوه په ښځه ظلم کې ظالمه اوس به څه چل کېږي زما خو 2 بجې زما خو 3 زما خو 5 دي زما خو 6 بجې دې سره به څه کوم اوس له سره سوچ راغی څه به کوم هغه وخت له سوچ نه ښځه راګېره بیخي مضبوطه وډبوي ښه ووایي پټې دې نو دا کې ولې ته ستا خپله لور نشته دا په چا واده ده که ستا زوم ستا دا لور وایي تا نه کار درځي خفه کېږي غلی دردېږي که نه نو سپېره دا هم د چا دړه خطره ده که دا هم د چا ده ستا خور دې هلته بل وایي نو ته خفه کېږي که نه ټوپک راغی وایي د ما خور یې واله نو چې ستا په خپله خور زړه دردېږي نو سپېره دا هم د چا خور ده دا هم د چا لور ده که ژوند دې تا ته وقف کړی دی ستا خدمت کوي ستا د مېلمنو خدمت کوي ستا د بچو خدمت کوي تا له کور جارو کوي تا له جامې ایسري کوي تا له جامې وینځي تا له ډوډۍ پخوي بس یې که د خدای ظالمه ظلم ولې کوي کنځل ولې کوي وال ټکول ولې کوي زنانه مظلوم او دنن مظلوم خوی خراب دی خوی ولا تا خراب دی ټیکه ولا په مینه خوی ټیکېږي په زور خوی نه ټیکېږي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بس کړی وکړو عایشې سره لوښی دی پکې اوبه دي وایي عایشې وایي چې ته کله دا اوبوس کې نو ما له راوړه نه د الله رسوله مخکې دوس کا بیا به دوس کم نه ته مخکې اوس که بیا به دوس کم رښتیا وایي ټول دلته ناست وو زمونږ نه به ښځه مخکې اوبوس نه اوبس ایته خاشوم دې نیولې تا په مخکې اوس کړې ځانه دې او زه وروسته هېڅ کوم په تو اوس که بیا به دوس عایشې بیبي وغوښتې چې لوښی راوړه وایي عایشې وایي شونډې دې په کوم ځای پرتې وی د الله رسوله دقه ځای باندې مې شونډې پرتې وې قسم دی د دواړو جهانو سردار مبارک د عایشې بیبي د شونډو په ځای شونډې کېښودې او ویې وستل په دې اړه ګټلې کېږي اب څومره خوشحاله شوې ده په هغه وخت چې زما د شونډو په ځای حضور پاک شونډې کېښود اخیری بیماری ده حضور پاک وفات کېږي او ورور یې راغی د عایشې بیبي مسواک وسره عبدالرحمن رسول الله مبارک داسې ادام الیه النظر داسې په شوق یې ورته وکتل هغې پوه شوه وایي د الله رسوله مسواک ته هم شوق کېږي خبرې نه شوې کولې سره نعم او راویښته کلک و مسواک عایشې بیبي فرمایي ما ورته ویل الله رسوله بوس یې کړم کلک ته چې نرم شي سر یې وړه ما په غاښونو پچکونه ولګول او ښه مې نرم په پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ داسې مسواک یې ومږه چې په جون کې داسې چا ته مږلی او ما له بیا واپس کړی چې رای کړ ما وې دا په حضور پاک خوله مبارکه کې و ما زر په خوله کې و زر او دقې وخت حضور پاک د دنیا نه لاړ وایي دا هغه بخته ورخه دی په اخر وخت کې زموږ د حضور پاک لاړې خدای یو دی کړي دا مینه محبت په دې به زړه ګټې مینه وکړه ښځې سره زه به وکړم مینه وکړه پلار سره دعا به والې مینه وکړه مور سره دعا به والې دا نه چې کور ته راننه د مور دې خبرې کوي نو ته تېږي بیا تېږي
وپېژني خواښې وي ګل ماکسر یو بل طرف په جنت دی دا خو د دوی فطرت دی فطرت په دې به نه خفه کېږي دا خواښې د کور په میانځ کې به زوی بلکل نه لري نه به ښځه لرې او نه به مور ته وې چې ټک ټک کې دا به نه وې دا ښځې دې نن یو شان دی ثواب وشي نصیحت ورته وکړه ښځې مور مې ده ګزاره کوم نو ښه نه هغه دا چېرته خیر دی که ستا خپله مور نشته دا د مور ته کنه ګزاره کوم مور ځان له کېره په خپلو لاسونه کېره او یو کېره والا خوله کې ورکړه یو مالټه والا خوله کې یو ټګری ورکړه مور خیر دی زما د مخه ورسره ګزاره کوم نو کله بچی ما باندې سترګې روباسي خیر دی مور ګزاره کوه کور مې روانې ماشومان بچي دا په دې باندې کار سم شو راشه پلان کې الله زما مور له په خپلو دوه لاسونه کېره غنه دعا ووته الله خوشاله شو د پیغمبر خوی راغی الله دعا وکړه او چې ته نه غواړې جګړه کې و بیا دې ټټ شروع کړي دا جینې نه پرې دا جینې پنځه دقیقې به جینې بشي ښځه که ډېره ځلې خاوند د جینې ښکاري مړه نه وي تېره که ډېره بوډۍ شي او شپاړس بچي وروړي شپاړس که نه خو بغیر د جینې نه ورته بل ټکې نه هغه ته هماغه کاکې ښکاري ځکه خو تا ته چې د خدای د علم ښځه مه کوه بیا ټک ټک شروع کړي ټک ټک مور ته ټک ټک او داسې مې قسم دې اورېدلي دي وایي لکه د سپی غاپې او پلار ته وایي لکه د سپي غاپې تا نه به دغه سپی پلار دې وایي پیغمبر وایي زه نه وایم چې مور پلار سره دې کوم سلوک وکړو چې تا نه پیدا دي هغه سره کوي هغه به پرېږدي سره نه کړل راشي ما ته ووایه چې مرې یا به مضبوطه توبه وباسې او که پلار مور دې مړي قبر له ځه هلته دعاګانې ورته کوه نو بچ به شي ورنه قسم په خدای پیغمبر فرمایي چې دنه پیدا شي هغه سلوک به سره کوي چې تا کړ مور پلار سره دې ښه سلوک کړی تا نه چې پیدا شي ښه به سره کوي نو پلار سره دې بد سلوک کړی چې تا نه پیدا شي بد به سره اباجي نه مو خدای پاک دې وکړي دا ځای د مادرخیلو کندیلي جومات سره دغه ځای ما ته هغه ځای وښاو دې جومات ته ومانځله راته کور زموږ دغه ته دې جومات سره خوا کې و یو سړی دی او پلار راګیر کړی دی او په سینه د پاسه یې پلار زوی ناست په سینه د پاسه او لندې به یې ورکولې او پلار مې ګڼې ډېر غټ دلی ارمان دې پلار مې ګڼې ډېر غټ دلی وایي چې زه پرې راغلم هغه زوی مې دې پاسه مې خدای دې تباه کړه پلار دی هغه زما احترام وکړه هغه زوی مو لاړه وایي پلار یې روچت شوې ما ته مولي صاحب ودرېدل چې ما سره زیاتې وکړو وایي ما ته پلار کې یاد دي دقسې په دې ځای روان او سبق له او دغه ځای د پلار راپرځول همدلته نن چې ته دوی کوم ځای راپرځولې پلار تا خپل پلار دلته راپرځول او دغه په سینه ورته ناست وې او لسې به دې ورکولې ورته دې همدغسې وې چې ارمان دې چې پلار مې ګڼي غټ دلی ویلي دي که نه هغه به وی حیران شوم چې په کوم ځای د پلار راپرځولې په هغه ځای دوی دې راپرځولو چې سیند د په سینه ناست و دله دوی هغسې ناست و چې د پلار ته څه ویلو دوی خو هغسې ورته وویل وایي د الله پیغمبر قربان چې تا څه ویلي دي رښتیا او بعضې پکې دی چې مور یې ډېره خوښوي مور به خوښی په ښځه ورمنډه کړي داسې بیا زما مور سره بیا جګړې شروع کړې راګیرې کړي لاور به تحقیق وایي چې غلطي د چا ځه پلار او فورا درې طلاقه وروشغئ بیا مونله راشي چې ته ګوټ موټ کې څه شته که نه د ګوټو زویه ګوټ کې څه شته که نشته دا شریعت ګوټونه دي پیسه نشته تماچه کې څو کال توسې یې لکه درې یو تماچې سره څو کال توسې درې چې درې والوځئ او بل کال توس ني تماچه به تشې ګرځئ که به نه ګرځئ د طلاقو دغه درې کال توس چې درې دې والوځو زه اوس ګرځم ما جواب موږ ظلم کوو په ښځو باندې په خویندو په خور ظلم کوو په خویندو ظلم کوو بل حقونه نه ورکوو تپوس پوښتنه هم نشته د خور بیماره پرته د ډاکټر غم نشته تپوس د خور نشته تپوس پوښتنه نشته ورور که غریب وي والله که د هغه هم تپوس شته چې مالدار یې نو ورځي وله د غریب ورور به څوک تپوس نه کوي د رسول الله مبارک وي خو دا و چې حضرت عباس هغې ترې دی
چې د خلکو سره میلو شو زمون قدر نه کوي. پیغمبر مبارک راته په منبر د مدینې منورې کېناسته، وی خبردار عم الرجل السهو ابي تر د پلار په ځای د پلار قدر چې کې د تر باندې قدر کې ورشه نه د تر څو قدر ایسو کنه مکاریات ساته ایو سړی د چاوي پکشته کې وکتا سره خزای زویوی او تا سره بچی وی او رور وی د سره او دا کشته غرقیږي او تا سره یو کس پاتې کېږي نو څوک وایي چې تا سره پاتې شي ویرو وی ولې وی خزه بلم کېدی شي رور بل نشي پلار مې مړ دی مور مې مړه ده بل رور نشته او بچی بل کېدی شي خزه به بل براو لورم بل کېدی شي خزه به بل براو بل براو رور نشي نو تر د پلار په ده د پلار په ده دا د پیغمبر خوی دی دا رسول الله مبارک ته ښودلی دی. تر قدر نشته تر د دوی قدر نشته نه دی تر دوی ورور دی موږ څه وایو موږ وایو تربور د بیرې موږ ځان خپلې فارمولې جوړې کړې خوی به ځان کې پیدا کړې د دواړو جهانو د مبارک سره په خدای نظام په ټیکي ټیکي عاجزي ځان کې پیدا کړې خبر مه کوې په دې لاره چې دي که نه ځان پسې پیسې راکاږي او باید سړی مټې وي مټې بعض انسان دا صادر بل شاید په دې اوبو اچولی وي او دا پولې به داسې وایي مټې به وایي هلکه خبر ولې کې مټې ولې وایي ارمان دی نو چې په لیټرین کې سار ناست وي په غسلخانه کې او موبایل مې راته لګولی وي او اوس مې راته هغه ډران اورولی وي چې سار دقه ډرېدلی یو سړی یو دسماتې ځای ته نشي رسولی اما کبر کوي یو سړی متیانې نشي رسولی ځای ته تېپېږي اما کبر کوي یو سړی باندې دستونه ولګي او منډې وي او ټکر کوي دې به څه کبر کوي. قرآن شریف الله فرمایي لا تمشي في الارض مرحا فزبك كبرجن مگرنا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نزمك شلو نشي تخبي چې غار پسې راکاږي نو په دې سپو ځمکه نشي تشلاولی او دا مټه چې وي نو اسمان ته نشي رسېدی کبر. یو صحابي فرمایي حضور پاک سره په سفر روان یو ځای کې خیمې ښخې کړې صحابه به دا قانون چې هغوی به خپل ځان له د کار خلک مقرر کړل چې دا به خیمې ښخوي د دې دا د دې ګروپ په دا ډیوټي وي چې دوی به ځي او خوا کې به چېرته مشکونه د اوبو راډکوي او قوم له به اوبه د دې بل په دا ډیوټي وي چې دوی به څاروي اوبه خور نه بوځي ګایا به کوي د دې بل په دا ډیوټي وي مثلا چې دوی به ځای برابروي خلکو ته املاس دي دا به تقسیمون د دې په دا ډیوټي وي چې دوی به خوراک پخوي پخلی به کوي صحابه کېناستل ډیوټي تقسیم شي که ډیوټي تقسیم شي رسول الله مبارک فرمایي و یو شی پرې خدا بدل هغه الله رسول مونږ نه ویری څه شی مو پرې دې مونږ ته وایي چې هغه تقسیم کو بدل وینا کار بدل کو تاسو یو کار پرې دې وې څه شی وې تاسو چې دا وایي دی بالالو کې دی په محبت کې دی په ډوډۍ په کې دی بوړو هغه کې دی بداو کې دا اشاک وسو تاسو خو د خشاک ذکر نه کور په بس بل ودا فرض او هو قربان د الله رسول په تاسو مو خشاک کوي ته خشاک کوي وای اجازه تاسو وخت او زمانه دي ولې الله رضا تاسو وخت او زمانه ده ولې تاسو نه کمزور یقین کوي چې د دوالو جهان سردار مبارک خپل تبرګي واغښت او ځنګل سره او الته خشاک وکاو او په دانیاز بنا شعر او ورغړل وګورئ نن ستاسو منشتر سره ستا وزیر سے بنا کر ستا گورنر سے ستا صدر سے ستا مشر او بچی صحابه بدانه سے نه قربان او غید پیغمبر خو ته کتل چې رسول الله مبارک تحویل
پلار د سپینګری نه مخکې نه دی سپینو ډکو به دونه لحاظ کوه مخکې به او چې په سورلی به ورسره دوه کسه شریک کړو دوه کسه یو په سورلی نو سورلي خو یا به درې کسه وي یا دوه نو ستړي کېږي نو په لاره به بیا فکر کوو نو چې سینګ به هغه بل ملګري په لاره پسه پیاده ته او بیا به سورلی ته دقسې به حضور پاک د صحابي پړي نیوه او پیاده به راوړه صاحب ته مه کوزېږه که نه ته مه کوزېږه ستړی به یې ولې به ستړی کېږه ته زما نه طاقتمن یې ملګرو سره خشته وي مجلس کې خوش طبیعتي هم کړې ده دا نه چې ګڼي ته تریم تندی دی تور شپه ګورې خلکو ته نه ملګرو سره یې ښه خوش طبیعتي کړه یو ښځه راغله ورته وایي ماله دغه راکړه جنت دعا وکړه چې ما خدای جنت ته بوځي وی ګډېګانې خو به جنت ته نه ځي دا په جاړه شوې چې خدای سي لمونځونه کوو روژې نیسو جنت ته به نه ځو نو بیا سما ته وایي مه جاړه وی بوډۍ به نه ځي تا به خدای ځوان نه کړي نو جنت ته به ځې بوډاوال به تا ګوره په مینه شو محبت شو یو بل سړی راغی وی صاحب ما له یو اوښ راکړه زه په سفر پې ځم وی ورشه دله هغه پلاني دی کې د اوښ بچی ولاړ دی هغه وله ورکړه او د اوښ بچی څوک د اوښ په کار مې چې سفر پې وکړم رسول الله مبارک وخندل وی ولې اوښ د اوښ بچی نیسه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي لږ د شکل نه یو بوډۍ داسې ډېر ډولې نو او د پانډې او د میارې هغه به حضور پاک له سبزي راوړه یو ځل بازار کې ناستو سبزي خرڅوله رسول الله مبارک غلې غلې شاته وله او چې ورغې د سترګو باندې ولا شانه لاسونه کېښودل بعضې خلک کوي رسول الله لاسونه کېښود دی من هو څوک دی زما سترګې پټې کړې او رسول الله مبارک صحابه دې غږ مه کوئ او چې داسې زور لږه ویې کتل نو پیغمبر مبارک یې په دې سترګې په دې کوټ کې صحیح کوي دا پاک دی بل زر یې لاس د نبي علیه السلام نه شاته راتاو کړل او دا خپله شی ورپورې مږل د برکت رسول الله مبارک وله په سر لاس کېښود وایي دا مریی خرڅوم څوک به یې وویل دا مریی نو ټوکې کړو او د الله رسوله ګورې کوټه به وخیجم خلک به مې درته واپس کړي کاره به ونه خیجم کوټه به وخیجم حضور پاک وخندل لیکن الله عند الله لست بکاسد که خلک درته کوټه وایي خو د خدای په نس کوټه نه کړی دومره مینه کړی صحابه څومره لوی شخصیت لا يمكن الثناء کما کان چې څه د صفت حق دی هغه ستا ممکن نه دی موږ بعد از گذرت توی قصه مختصر وی مختصره خبره دا ده چې د الله نه پس په ټول مخلوق کې د لوی شان خاوند د لوی شان خاوند لیکن دغه عاجزي به د حضور مرض وفات کې چې حضور پاک وفات کېږي د ګل پر ورځ وفات دی د زیارت پر ورځ تقریر کړی دی جومات ته او چې راوسته جومات ته نو حضور پاک په خپله راتلیم نه وي دوو کسو نیولې خپه ورپسې راښکې شوه دې مټې ګوتې یې په ځمکه کرښه جوړه کړه سر یې تړلی و په څادر سر یې بوږېده په ممبر یې کېناو نو چې تقریر کې څه وایي الصلاة یو د منځ خیال سره ویم سوی دویمه ما ملکت ایمانکو چې څوک ستا د لاس لاندې دی د هغې به خیال ساتي غلام وینځه نوکر امسایه کلاسپاو چې ستا لاندې کوي خیال او بل سوی الا خبردار فاتقوا الله فی النساء الله نه ویریږي الله نه ویریږي دا ښځو په حق کې ښځو سره ظلمونه انهن دا عوان قیدیانې دي ستا لاسونه کې الا فاستوصوا بالنساء خیرا ښځو ته ښه خیر ورسوئ خیر ورته ورسوئ دا خویونه به راغلل په صحابو کې راشه وګورئ په مخ د ځمکه والله که د صحابو په جا انصاف پیدا کړي
د صحابیاتو د پیغمبر مبارک د زنانو د ښځو په شان خوی به په یو ښځه کې پیدا هغه زمانه کې چې کوم ګلان ماشومان هغې کې چې کوم خویونه هغه پیدا صف کې ولاړ دی صف کې د جهاد صف دی صف نه دی غشې ورسره دی پخوا خو د خلکو اکثر کمیس ونو د کمیس په ځای به څادر په دې اوبو راچوو لکه حج د جلال شو درېله او احرام د بس په وګره رسول الله صلی الله علیه وسلم غشې دی په خپل غشې هغه سر نه ونیو داسې را روان دی وایي دې سره ځان برابر کړي مخکې شه وروسته شه یو صحابي په دې خېټه غشې معمولي غوندې راښکلې شي خېټه یې خوب کړې ده لږ غوندې راښکلې وایي خېټه یې راله خوب کړه صحابي الله رسوله خېټه دې خوب کړه وایي لکه ما خو قصدا نه ده خوب کړې ښه خوب شوه وی د بدن اوس بدل صحابه وی لکه ته مسلمان یې منافق یې کړو ته صحابي یې مسلمان څه کې د پیغمبر ویلي چې څوک سره څوک کي هغه وکړي ما له خېټه خو کړې ده زه په دې کې شو ځه خېټه زر قبل سړی خو نه تا په مې ایمان دی یو ځل ما ته او ته ما خېټه ما قصدر خو نه دي کړې ولې دې چې برابر کمر نه رسول الله مبارک زر لمن اوچته کړه پیغمبر راغی راکاږه بدل دې خپل واخله هغه ورمنډه کړې او د رسول الله مبارک خېټې ښکلول شروع اردت هذا یا رسول زه به ستا په خېټه کرښه راکاږم ما ویل چې دا خېټه دې ښکاره شي یو بانه مې جوړه شي چې درته یې ښکل کړم یو یهودي زید بن دسینه رسول الله مبارک ته قرض راوړي دا نیټه کې روز په پاتې وي او راځي دغسې پیغمبر مبارک ملګرو سره ناستو وي زما شي کولی روز پاتې راتوه ما د خپل حق راکړه سختې خبرې وکړې تاسو د عبدالمطلب بچي او خلکو نه والي بیا نه ورکوې صحابه هم حیران شو حضور پاک چې لکه ستا خو لا روز به پاتې ده په نیټه کې او صاحب صحابه ورته ګوتې وړکولې بار به وځېده زموږ په مخکې طرف پیغمبر سپکه حضرت عمر پاڅېد او هغه ورته مخامخ وی وایي چې ستا په ورځ به پاتې زموږ په مخکې زموږ د پیغمبر بېعزتي کوي رسول الله مبارک وفرمایل چپ شه عمر ان لصاحب الحق من قال د چا په چا قرض دي نو هغه خبرې کوي ورشه داسې کار وکړه دل خپل حق ورکه دونه عمر دلته راشه دونه ولا زیاتي وه یهودي له لاره کجورې ورته وتلې دا وه ورېږه وایي یو څو ساع کیلو ورته ووایو دا پېزاب مال وي دا څه وي دا رسول الله مبارک وفرمایل چې زیاتي ورکړه ځکه ما تا ته یو څو خبرې وکړې ما یو څو خبرې نو ته خفه شوې وی لږې زیاتې ونه ورکړه سړی ورته عمر ما پېژنې وی نه وی زه داسې نه ده یهودیان یې پلانکې یهودي وایي د یهودیانو غټ مولی ویل نو تا له مناسب و چې پیغمبر سره یې دا خبرې یو جاهل او انپړ سړی پرې بیا خبره نو تا زموږ پیغمبر ته ولایت ورکړو دې پاتې مو دومره سختې خبرې وکړې دا مناسب و او ته ویل دا مې قصدن ولې وی ما په خپلو کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه کتلي ټول په ده کې موجود صفات د درې صفتونو درې مې پکې نن کتل چې دا پکې شته کې نشته درې څه دي یو دا چې د غصې او د صبر مقام را چې دی به غصه نه کوي صبر به ماته صبر دویم څه صفت دی دویم دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي دا یې د بدو ما بد ردوي ما له بدل په ښه راکړه زیات دی نو درېیمه سره درېیم دا چې هر څومره جهالت ورسره وکړي دی به تا ته غوسه کېږي نه صبر به کوي ما ورسره څونه جهالت کار و پلار نیکه مې ورته یاد کړه ټیم مې پلان وکړه او ما سره صبر او ما ټول صفتونه چې زموږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر همې پکې ولیدل راځه عمره ما سره لاړ شه او زما په ایمان ګواه شه د مسلمانۍ
رسول الله مبارک دا خپل خوی د وجنه هغه ته الله پاک ایمان ورسول. نورونو یوازې د رسول الله مبارک په صفات او ثواب دې په صفات ویل او اورېدل خو عمل چې موږ هغه څه پیدا کړو کنځلې نه دي کړې موږ کوو کنځلې باندې ستغې نه دي ویلې موږ ستغې وایو غیبت یې د چا نه دي کړې موږ کوو حسد یې چا سره نه دي کړې موږ کوو کبر یې نه دي کړې موږ کوو په مخامخ یې څوک رټلې نه دي موږ رټل کوو ښځو سره ښه سلوک و بچو سره ښه سلوک ګاونډي سره ښه سلوک د پلار د مشرانو قدر موږ کې دا نشته په بچو په کشر رحم موږ کې رحم نشته پردی مال شر تخوی به چې ګورې مه کوئ پردی مالو نه خورئ موږ ټول په پردو مالونو ورخطا یو ګاونډي د ګاونډي نه په اور کې ولایو غریب د مالدار د لاسه په اور کې ولایو خور لور د خپل حق نشته دا ټول د پیغمبر موږ ته فرمایلي زمان خپوی به استعمالو کښې نشان کبر به نه کوو غرور به نه کوو حسد به نه کوو بغض به نه کوو غیبت به نه کوو چاته ضرر به نه رسو په ژبه او یا په لاس یا په مال یا په بل څه نرم خوی به استعمالو بېځایه غصې به نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوی چې الله پرې خوی پیدا کړو او هغه خویونه بیا خپلو صحابو ته منتقل کړي دي. الله دې موږ د حضور پاک د خویونو په شان ښکلي خویونه نصیب